السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترم ورونو، الله پاک دې وکړي چې تاسو د کورنۍ غړي ملګري دوستان به ټول ښه وایه، صحتمند به وایه. ګرانو محترم ورونو، د افغان حکیمي بنسټ دا ځل بیا وکولی شولی چې د 43 فامیلو دپاره مختلف نوع مواد چې په دې موادو کې اوړه، غوړ، وریجې، صابون و شامپو، چای، بوره، مکروني، نخود، لوبیا، دغه مواد پکې شامل وو. د 43 فامیلو دپاره د با احساس او تکړه ورونو په واسطه آماده کړل او توزیع جریان لري چې نن د جدې د میاشتې اول تاریخ دی او د دوی دپاره دغه مواد توزیع کیږي. نو دغه ګرانو او با احساس ورونو ته د الله پاک جزای خیر ورکا او الله پاک د آخروي او دنیوي ژوند ورته ښایسته او روښانه وګرځوي. او همدغسې د په څنګ کې دغه با احساسه ورونو د دغه بیچاره او وړو یتیمانو دپاره د جامو، د بوټو او د قرطاسي حساب هم په غاړه اخیستی دی ځینې ورونو. نو چې تقریبا د 22 فامیلونو د یتیمانو د فامیلونو 22 لپاره دی د جامو حساب برابر کړی دی او انشاءالله په آینده 10 الی 12 ورځو کې به دوی ته جامې ګنډل شوې جامې، بوټ او همداسې جمپر او قلم، کتابچې او دستمالونه او خولۍ او زنانه‌و دپاره ټکري، دغه مواد به انشاءالله دوی دپاره آماده شي په آینده 10 12 ورځو کې او دوی ته به انشاءالله تسلیم شي. واقعا چې دلته خو تاسې وینئ چې غرنۍ ساحه ده او واورې پرتې دي تر اوسه پورې، یعنې د واورو وخت نه دی، خو دلته چې دی نو غرونه دي، واوره ډېره وختي پکې کېږي او د خلکو ژوند ډېر د مشکلاتو سره مخامخ وي او ډېر په یخنۍ کې ژوند تېروي. او بیا نو یتیمان خو بیچارهګان څوک نه لري، بې سرپرسته دي او داسې د حمایې څوک نه لري، بس بدون د الله نه نور څوک نشته. نو دغه ملګري، دوستان، ورونه د الله پاک نور هم توفیق ورکړه، همدغه دوی دي چې د دوی دپاره وسیله ګرځېدلې ده او دوی ته د معنوي پلار ګرځېدلي دي. نو واقعا چې ټول ملګري، ټول دوستان دلته په دې ساحه کې ټول بیچاره خلک ډېر خوشحاله دي او ډېرې دعاګانې دوی ته کا او الله پاک دې دغه دعاګانې د الله پاک په لوی او پاک دربار کې دوی ته قبولې کا او الله پاک د دنیوي او آخروي ژوند دوی ته ښایسته کا د موږ سره. او انشاءالله موږ هم په شپه او په ورځ د دغه بیچاره یتیمانو، بېوزلو کونډو په خدمت کې یو او دوی ته به انشاءالله خدمت کوو. نو تاسې کومې پیسې چې ورته لېږل کېږي، تاسو د خوا چې کوم کومک دوی څه کېږي، موږ ورته حاضر یو، که هغه په شپه وي که په ورځ وي. نو انشاءالله دوی ته به په منظم، په مکمل ډول په معین وخت باندې رسوو. هغه که واوره وي، که باران وي، که لمر وي، بس موږ به انشاءالله دوی ته خپله توزیع کړو او دوی ته به رسوو، ځکه دا د دوی په موږ حق دی. دوی بیچارهګانو پلارونه د لاسه ورکړي دي او د موږ وجیبه ده، وظیفه هم ده باید چې دوی ته دغه شیان ورسوو. نو ګرانو محترمو ورونو، ماشاءالله تاسو خو که په داخل د هېواد کې او که خارج کې موږ تاسو خو ملګري لرو، دوستان لرو. نو د تاسو طریقه یو پیغام او یو خبر هغه ورونو ته چې تر اوسه د موږ څخه په دغه کاروان کې برخه نه ده اخیستې او دوی ته الله پاک شتمني ورکړې ده او پیسه داره دي، نو دوی هم دغه په ډېرې مهربانۍ سره آرزو او خواهش دی چې لطفا د موږ څخه تاسو خپله همکاري مه سپموئ او د موږ سره همکاري وکړئ. دا به ډېره غټه او لویه خبره وي چې په دغو ناخوالو او په دغو بېکاره او بېروزګاره او بې وظیفې او بېکاره او بې کسبه وخت او ځای کې د دغه بیچاره خلکو سره موږ تاسې مرسته او مدد وکړو، دا به ډېره لویه خبره وي. واقعا چې یعنې دا ساحه خو تاسې وینئ چې غرنۍ ساحه ده او ټول داسې د اوسېدو دپاره منظم ځایونه نه لري او منظم تجهیزات نه لري. نو بس د الله پاک امر دی، خو موږ تاسو په سترګو سره منو. نو هغه خپله همکاري او هغه به دوی څخه نه سپموو او دوی سره به خپله همکاري کوو انشاءالله. نو نور د تاسو وخت نه نیسمه
په بخښنې سره چې ویډیو هم اوږده شوله، نو الله پاک دې وکړي چې په تاسې ونه زیاته تمامه نه شي. نو تاسو ته د الله نه ښه وخت غواړم، ښې شېبې درته غواړم. پاک الله مو مل شه.